آیا غواړئ چې خپل ویښتان مو قوي او غښتلي شي؟ آیا غواړئ چې د خپلو ویښتانو د رژیدو او تویدو مخنیوی وکړئ؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تر دې دمه به راته روغ او جوړ وای. دوستانو، نن تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو خپل ویښتان قوي کړو او د تویدو او رژیدو مخه یې ونیسو. دغه ستونزه نن سبا ډیر ځوانان لري. که تاسو ویډیو تر اخره سره وګورئ، انشاءالله چې مشکل به مو حل شي. تر هر څه دمخه که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، نو هیله کوم زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو د ثواب په نیت در سره شیر هم کړئ. د ویښتانو د بیا راحتلو او یا کمزوري ویښتانو قوي کول او یا د ویښتانو د رژیدو مخنیوي لپاره مختلفې طبي درملنې شته. یو له هغو درملنو څخه یې په دغه ویډیو کې طریقه درته ښایم چې په سعودي کې ازمایل شوې ده. د دغې طریقې په ترسره کولو کې له دریو شیانو کار اخیستل کیږي. اول شړشمو تیل، دویم اوږه، دریم لونګ. نیم لیټر د شړشمو تیل به په اور ښه ګرم کړي او بیا به ورته 3 غوټې پاکه او ټکول شوي اوږه او 40 د لونګو دانې شړشمو تیل ته واچوي. لونګ او اوږه به تر هغې په تیلو کې سره کړي لکه پیاز چې په غوړیو کې سره کیږي. کله چې ښه سره شول، بیا به تیل له اور څخه ښکته کړي تر څو ښه سړه شي. د شړشمو له سړه کېدو وروسته کولی شي چې اوږه او لونګ ترې لرې کړي او که پکې پاتې هم شول څه اغیزه نه لري. هره شپه باید په همدې تیلو سر غوړ کړي او چې سحر شو بیا یې باید ووینځي. دغه طریقه باید پوره 1 میاشت استعمال شي تر څو ته ښه په اغیزه باندې پوه شي. دغه درملنه د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې په یوه ځانګړي دوکان کې پلورل کیږي او تر اوسه چې چا استعمال کړي ویښتان یې روغ شوي دي.